د دې تاریخي علاقې د شهیدانو د ډېرې ویرجنې غمیزې چې یو ور مخکې پیښه سوه اوس بیا تکرار سوه د دې غمیزې په حواله د دې د غرې وډک دا پرلت دا احتجاج دا درنه غونډه د دې محترمو مشرانو علما کرام د قبیلو د خیلونو محترمو د جرګو مرکو مخکښانو ننګیالیو ځوانانو ګلالیو ماشومانو زه او زما ملګری خورشید کاکاجي او موږ نور ملګري د پښتونخوا ملي پارټۍ د چیرمن محترم محمود خان اسدزي له طرفه د ډیپټي چیرمن ګران مختیار خان یوسفزي له طرفه د ټولې پارټۍ د کارکونانو د خپلو ولسونو د خپلو خلکو په نمایندګي تاسو د جانخیلو وروڼو سره د دې درنې او پرتمینې له ویر او له غمه ډکې اجتماع سره د یووالي دپاره تاسو سره د پیوستون لپاره تاسو سره د ملګرتیا لپاره د دې دپاره راغلي یو چې موږ په دې غم کې له تاسو سره شریک یو له تاسو سره ولاړ یو او دا دلته په ډاګه دا اعلان کوو چې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د جانخیلو د دې درنې اجتماع چې د تیرو شهیدانو په حواله یې دلته د پاکستان له ریاست سره د پاکستان له حکومت سره د هغو له ادارو سره کمې فیصلې کړې وې دوی چې کمې وعدې کړې وې تاسو چې کمې مطالبې کړې وې د دې ټولو موږ حمایت کوو د دې ملاتړ کوو او دا غوښتنه کوو چې د جانخیلو د دې اجتماع دا ټولې مطالبې د پاکستان د ریاست او د حکومت ادارې ومني دا حکومت وعده کړې وه چې دلته به نور مرګونه نه وي نور شهیدان به نه وي نور بندیان گرفتار به نه وي لا درکه خلک به نه غایب کیږي دلته به په مکمل ډول باندې امن بحال کیږي او چې کومې پیښې سوي دي د هغو ماشومو شهیدانو د دې د واقعاتو څېړنه به کیږي تحقیقات به کیږي دا مجرمان به په ګوته کیږي دا به په سزا رسول کیږي څومره خلک چې ګرفتار دي دا به ټول خلاصېږي دلته به په دې علاقه کې د بدامنۍ ټول اقدامات به ختم کیږي مکمل امن به جوړېږي او شهیدانو ته به معاوضه ورکول کیږي او آینده به داسې هیڅ اقدام نه کیږي چې دا خلک یو وار بیا پرلتونو ته احتجاجونو ته مظاهرو ته او هړتالونو ته مجبور سي مګر ډېره د افسوس خبره ده چې په دومره لویه سطحه چې د حکومت وزیر اعلی پکې و کور کمانډر پکې و د هرې ادارې نمایندګان پکې و
او د پښتانه له ډېرې درنې غونډې سره او له ډېر درنو خیلونو سره د ټول قوم په نمایندګي د ټولو پاچانو په مخ کې دا فیصله وسوه چې حکومت به دا ذمهواريانې پوره کوي او دا هغه به سر ته رسوي مګر یو وار بیا ډېر محترم او ډېر نامتو مشر ملک نصیب الله خان په شهادت ورسول شو خداوند تعالی دا پر د رحم وکړي د ده کورنۍ ته د خدای صبر ورکړي خداوند تعالی د ده چې جنت الفردوس په نصیب کړي ورونو پښتانه ډېر دروند قوم دی پښتون ډېر لوی قوم دی د کروڑونو تعداد دی ډېر لوی تعداد دی هیڅ چا شمار نه دی کړی که زه دا وایم ستا قوم 10 کروڑه دی دا خبره به غلطه نه وي 4 لکه څه زیاته مربع میله خاوره لري د دنیا د ځمکې په سر تر ټولو د دنیا پر آباده ځمکه باندې دا قوم نشته دریابونه یې دي غرونه یې دي ځنګلونه یې دي د معدنیاتو ډک خزانې یې دي دولتونه یې دي او په خپله دا ډېر ننګیالی او ډېر باتور قوم دی ډېر لوی تاریخ یې دی ډېر د ویاړ او د ننګ دا خو یو جاني خیل دی چې یو وارې توره ته لاس کوي همت یې لاس کوي دا ټول قوم دا دی اوس په ویاړي څو ورځې تاسو بله د نورو شهیدانو اجتماع وکړه دا ټول را جمع واسه دا ټول ملک هم پرې وپښه ودرو او اوس بیا 14مه ورځ ده تاسو دا ټول خلک را جمع کړئ په دې مرګ کې په دې سره تنور کې تاسو ته موږ آفرین وایو تاسو ته شاباس وایو تاسو ته د خدای نور همت درکړي نور توفیق نه درکړي دا قوم په خپل تاریخ کې ډېر زورور ننګونه کړي دي دا ټول تاریخونه د نورو تاریخونه په ویاړي موږ جنګونه کړي دي ورونو د دې خاورې د دې سیمې لوی لوی جنګونه د پانیپت جنګونه دا زموږ خلکو کړي دي یو یې بایللی دي نور یې ګټلي دي ډېرو لویو لښکرو ته موږ ماتې ورکړي دي مګر وروڼو دا زمانه بدله سوه دا زمانه اوس نوي جنګونه غواړي نوې طریقې نوي اتارونه غواړي ستاسو په مشرانو آفرین سه دا ټول زه نمونه نه سم اخیستی ګل عالم به د ټولو په نمایندګي که ستاسو مشران دي کم علما کرام دي کم ځوانان دي که ماشومان دي تاسو ته زه آفرین وایم چې تاسو د دې نوي جنګ دا طریقې روانې کړې دا ډېرې مؤثرې ډېرې زورورې طریقې دي دا اوږد جنګ دی دا د حوصلې د صبر او استقامت جنگ دی دا پرامن مبارزه ده دا ډېر اثر لري دا پر ټوله دنیا سره چې دا خپل حق خبره ثابتوي دا زموږ خپل مظلومیت ثابتوي ورونو دا دومره باتور لوی قوم ولې دومره بې بسه دی دلته چا د ساحل خبره وکړه څومره د ښایست د نظر اور دی په دې خاوره کې څومره خاموشي ده څومره شور دی په دې خاوره کې چا پرې تیری ونه کړ او چا پکې سر ونه خوړ څومره بېوسي ده څومره زور دی په دې خاوره کې دا ټوله دنیا دا نه وایي د 40 کاله د افغانستان جنگ روان دی په میلیونونو انسانان قتل شو د دنیا ټول زورور قوتونه په دې خاوره وجنګېدل که روس دی که امریکا ده که جاپان دی که چین دی
شپږ څلوېښت ملکه په دې خاوره وجنګېدل. نن هم دا جنګ روان دی، په لکونو ختم سو. څومره زورور دی دا قوم، هېڅوک د چا وس نه پرسېږي، مګر دومره بې وسه دی. دا دې تاسې وینئ، له واړه تر سواته تر چتراله دا ټول وطن یې مورچه کوي. د دنیا بدترین دهشتګرد یې راوړه، بدترینې وسلې یې راوستلې. یاره له دې ځایه دا ټول افغانستان باندې اور بل کړي، تر تیغې وایستلې. پلکاوی ماجر که پلکاوی بې عزته کاوی درې کې کنډوالې کې، او بیا یو پاچا ته مخه راواړوله. ستاسو څو سوه لویترین مشران د فاروق وزیر یې راونیسه تر فرید الله خان سنیټره پورې، ستاسو تر امیرګانو امپیګانو پورې، لویترینو مشرانو پورې څومره یې په څنګه بېوسي قتل کړه. بیا یې د وزیر او د مسعود رنګ باتورو په خلکو تېری وکړي. ستا کلاوې ونړولې، په زرګونو نه په لکونو کورونه یې ونړول. تاسې ټول بار کاسته، له خپلو مینو یې بېدخل کاسته، او تر هر څه یې تېر کاسته. ستاسو دولتونه، ستاسو کورونه، په هر څه یې پامال که، او آخر یې عزتونو ته لاس واچوو. او نن ټول افغانستان وایي ما ته امن راکړه. دا د تورې موټی دی د ټول پښتانه، دا وزیرستانونه، دا ورکزي، دا تیرا، دا خیبر، دا مومند، دا یوسفزی، دا د دې ټولو دورونو د هر جنگ په اول سب کې جنګېدلي دي. دا د بایزید روشان، د جلاله، د آداد، د علایي، د کریم داد او د دې لوی لوی سالارانو چاټوبې دي. په آخر کې دا د میرزا علي خان په یوه شهور دنګې کې 400 پرنګیانو ته ماته ورکړه، پر تیغ یې وایستل قتل یې. مګر نن موږ یوه مطالبه ده، دا ټول وطن زموږ دښمنانو که هغه مغول وو، چې هر څه یې له موږ سره وکړل، هغه بعد انګریز تر هغه زیاته را سره وکړل. له هغه بعد پنجاب استعمار د مغول او د انګریز ریکارډ مات کړي، او ډېر په فخر وایي چې کوم ځای ته انګریز نه دی تللی، زه ورغلی یم، او شمال ته ورغلی دي، تیرا ته ورغلی دي، شک نشته. ورونو، دا وطن یې تقسیم کړي، یاره لوی تاریخي افغانستان دوه نیمه کوي، پر سینه یې چاړه ورتېره کړه، او بیا یې هغه سرحد کوي. دا یې قبایل کوي لکه واشي، ول دا ټرایبل ایریا ده. هغه یې بلوچستان کوي، کوټه د پښتنو لوی مرکز دی، هغه یې اټک میوالي پنجاب کې. بیا بې یو وهلی، هر قسم تېرای به پر کاوه، په دا نورو کې به خاموشي وه. چې کوټه به بیداره وه، وزیرستان و پاچا به خاموش و. چې پر سوات به اور بل و، موږ دا نور ټول به خاموش و. مګر رونو، دا ډېر د خدای فضل دی چې هر څورې لوی بربادي راغلې ده. په قتلونو دا قوم نه ختم کېږي. خلک وایي په میلیونونو مړ دي، په بدترینه سزا مړ دي، او دغه عمره له کوره له وطنه ورک دي. مګر لکه مژیتون نور را ډېر دی، نور را ډېر دی. دا یو جاني خیل نشي تمامولی. مګر رونو، موږ به خپل ځان بدلوو، موږ به د نوي دور طریقې زده کوو، موږ به اوږد جنګ زده کوو. هغه زمانه ولاړه. زموږ مشر عبدالرحیم مندوخیل د تاریخ لوی عالم دی، یو واقعه لیکلې ده چې په فلاني جنګ کې په
پښتنو ډېر زور راوړ په مقابل فرنګي باندې نو هغه ماته خوړل هغه ناره کوه خپل جرنیل ته ول سپلایي لاین یې بند کا د شا لخوا یې کومک بند کا او جرنیل ورته سپلایي لاین ښې نسته سپلایي ښې په شا راخیستې ده څوری ورسره دی د 5 شپو د 7 شپو په جنګ راغلی مګر دا جنګونه ختم سو ورونو اوس تا 14مه ورځ په درنه ده او دې درنې ته به ورونو دا ټول قوم به دې ته مجبوروي دلته تقریبا د هرې پارټۍ خلک به راغلي که نه وي راغلي رابسي کس په دې نه کاږي چې دلته پښتونخوا ملي پارټۍ راغله وینا یې وکړه او بیا ولاړه یا عوامي نیشنل پارټۍ راغله یو ورځ یې مظاهره وکړه بیا ولاړه جمعیت علما یا شیرپاو صاحب راغلی یا سراج الحق صاحب ورونو دا قوم د پناه او د بقا له جنګ سره مخامخ دی دا نه غواړو چې ماله وحدت راکړه خاردار تاریخ تر کوي په ټول تاریخ کې د فرنګي له افغانستانه پښتون نه بند اوس بټیران لا نشي راتلی دا بټیر 6 فوټه ځا پورته نشي الوتلی د قمردین یو سړی دی اوس مړ شو په کرونا کې هغه ولې ما وزړل دا سیلونه د بټیرو را روانو د پنجابي له استعماري خاردار تار سره وجنګېدل څوک بالا ته مړه سو څوک بیا پر هغه خوا په یخ ورګېدل ورونو دا یې نن بټیر او مرغۍ نه یې لکوي تا څنګه یې لکوي او دا د په تاریخ کې نه یې بند کړی نه بندولی شوی دا د اوس هم او یا کاله بعد یو نوم راکوي هغه سره یې هم یوه لکۍ تړلې ده اوس یې KPK بولي کله یې KP بولي ملنډې به وایي طنز به کوي او دې څنګه کې دا آزاد علمي تاریخي علاقه وه قید اعظم منلی اوس د دې بادي دی چې دا به د جرګو فیصله کېږي پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ به ولې ورونو دا نورو خلکو نه منله موږ ول منتخب جرګه به ورکوي او منځنۍ پښتونخوا ته د خلکو اسمبلۍ به وي دا به عدلیه په خپله ټاکي انتظامیه به په خپله ټاکي او قانون سازه به دا په خپله وي دا ازادي در ځای یوړه دا څه سو وکیلان هغه پاټیانې چې وکیل نسته دلیل نسته اپیل نسته نن یې تا ته چیرې درکړی دی وکیل اپیل یې کم دی دلیل یې کم دی تر اختیار یې بدترین شی پر تا راوستی بدترین شی او 10 کاله به وفات به وایي له ما سره نه ده او دا ستا صوبه به وایي دا له ما سره نه ده ورونو موږ د وحدت مطالبه نسو کولی چې ما ته قومي واک اختیار راکړه ما ته خپل اقتدار راکړه او که پاکستان کې یم زه به سیال یم برابر به یم له پنجابي سره له بلوچ سره سندي سره او 4 محکمې به د مرکز وي نور ټول اختیار به زما وي زما به ژبه وي زما به تعلیم وي زما به صحت وي زما به ترقي وي ما به روزګار وي زه به برابر سیال یم دا ټولې خبرې پاتې دي موږ وایو ما ته امن راکړه ما مه وژنه ما مه بې عزته کوه دی تا روزګار ته نه لکوي نقیب په کراچۍ کې قتل کوي روزګار ته د نه لکوي د کوره د رابار کې په لاهور کې د روزګار ته نه لکوي ورونو دا ډېره بېوسي ده دا ډېره ناسیالي ده نو مهرباني وکړئ ګل عالم دی که نور مشران دي ټولې پاچانې دې ته مجبوره کوي چې دا د کام پر مسله باندې موږ کښېنو یو فیصله وکړو او دا پرېکړه وکړو
چې کبل شهید په جاني خیل کې د استعماري فوجو له لاسه راتله بیا به زموږ فیصله دا وي چې ټول فوجونه به وځي له پاچا ټول به وځي زموږ وطن به موږ ته رایله کوي او بیا به داسې نه وي چې جاني خیل به مظاهره کوي جاني خیل به په جاني خیل کې کوي او محمود خان به په پټه کې کوي اسفندیار به په پېښور کې کوي مولانا صاحب به په دیر اسماعیل خان کې کوي او بیا به ټول په ګډه کوي د دې قوم دومره طاقت دی ورونو د دې ملک نن هم د دې ملک تر ټولو لوی طاقت پښتون دی دغه پاچیان یې دي چې دا نن په ساده جمهوریت کې په پی ډي ایم کې دي مګر ورونو موږ د کام پر خبره باندې اتفاق نه دی کړی موږ د خپله غلامي دا موږ برکت بللې ده موږ پر غلامي شکر کړلی دی اسپاټا راکشوله په غلامي کې اتحاد وکړي خلک په ازادي کې اتحاد کوي موږ به ځان دورې پورته کاوه لکه پخوانۍ پاچا نه مغه ده پاچا به بیرته دی بال کوي منتخب جرګه به ورکوي دا دی نسی ختم کولی دا د جرګې بغیر د ختم کړې ده مګر وروڼو دا خبرې خو زموږ حواس ته یې ارمانم دی دا وخت زموږ د سر او د مال د عزت او د ناموس مسله ده او دا مسله به په اتفاق حل کوو د پی ټي ایم کور ودان سه د پی ټي ایم په مشرانو آفرین سه چې په دې بدترین صورتحال کې سرونه پر لاس واخیستل او میدان ته راووتل او دومره لوی اواز یې تا ته درکړي چې تر واشنګټنه رسېدلی دی تر کرملنه رسېدلی دی تر بیکینګ رسېدلی دا ټول قوم ته رسېدلی دی نر ښځه ته ماشوم ته مګر دا باتور منګالیان علي وزیر ولې په جیل کې ساتلی دی پر محسن آفرین سه ستاسو په هره پیښه کې درېدلی دی علي و محسن او د پی ټي ایم هر ننګیالی دا به پی ټي ایم وي دا به پښتونخوا ملي پارټۍ وي دا به عوامي نیشنل پارټۍ وي دا به جمعیت علما اسلام وي دا به د شیرپاو صاحب قومي وطن پارټۍ وي د سراج الحق صاحب دا پارټۍ به د اسلام دلیل ختم سو اوس په مکه او معظمه کې فتوا ده په مدینه منوره کې فتوا ده د ټول عالم اسلام اعلان دی چې زیاته به د افغان مرګ نه جنگ به نه دا کفر دی دا الحاد دی چې تخپل دیندار مسلمان پاک مومن ورور قتل کړي اوس مولانا صاحب ته مولانا فضل الرحمن صاحب ته مولانا سراج الحق صاحب ته بل دیني عالم ته تاسو ټوله خواست وکړئ موږ به ټول ورته وکړو چې راسئ افغانستان کې مامن راولو ډېرې وینې توسې د اباسین به په سور سي که په دې اباسین کې راواړوې دا به تک سور سي مګر زیاته بس او دلته دا چې حالت سره مخامخ یو جاني خیل په 14 ورځو کې بله مطالبه ونه کړه امن راکا ما موازنه مګر وروڼو دا ننګیالی قوم که یو واره پر یوه لار سي څه وایي دښمن جنګ کې موږ ته نسته بله لاره دښمن جنګ کې موږ ته نسته بله لاره یا به تښتو یا به ځو د ننګ په لاره موږ ته یو لوری اسان ښکاري د تورې هم د غره پاته سوی دی له پلاره موږ به د تورې لار اخلو د اتحاد او اتفاق لار به اخلو د ټولو پاچیانو کارکنانو ته به جاني خیلو دا خواست کوي چې خپلې پاچیانې دې ته مجبوره کوي چې هره ورځ پر هر شهید باندې بیا مظاهرې نه وي یو واره دا په کالاباغ باندې پنجابي ویل زه دا ټول پښتون
د پښتانه مرکزونه مردان او چارسده او پېښور دا ډوبومه خو کالاباغ جوړوم مګر چې یاره ټول پښتون پر جهانګیره را جمع سو اوس دی په خوب کې هم د کالاباغ سوچ نشي والی دغسې جانې خېلو که ستاس همت وکئ دا اوس په آخري ځای کې یاست تاسو انشاءالله دا جنگ تاسو ګټلی دی موږ ریاستي ادارو ته یایو دا له ذهنه وباسئ دا وزیر اعظم وایي زه پښتون یم نیازی دی بله ورځ ډېره د ایمانداري خبره وکړه ول پاکستان به په افغانستان کې د خپلې مرضۍ د پاچاهي جوړولو له مطالبې د سپرداره کږي دی ولې محمود خان ته نه وایي وزیر اعلی ته چې تاسې کمې فیصلې کړي دي او زما مرکزي حکومت تایید کړي دي فوجانو منلي دي ولې دا مطالبې له جانې خیل سره نه منلې کېږي ولې پر دې عمل نه کېږي او آینده دپاره دا د جنګ دا موږ طالب ته هم خواست کوو چې بس که زیاته خپل سرونه تر خاورو لاندې کړي افغانستان اوس یو جدید ریاست دی یو طاقتور فوج دی یو پارلمنټ دی یو آیین دی او ټول افغان ته شا ولاړ دی هر څورې چې جنګ کې دوام ورکوي ته به سرونه خورې په دا 10 ورځو کې 1500 خلک قتل سوي دي ولې ځان قتل کوې ولې بل ورور قتل کوې راسئ تا ته اشرف غني وایي راسه حکومت درکم په ګډه د ورورۍ حکومت د امن حکومت جوړ کړو بیا انتخابات وکړو بیا چې منتخب د آیین حکومت بیا ته راوله څه راولې په آیین کې هغه راوله دلته هم دا خواست دی زموږ اپیل دی ستاسو له طرفه ورنو زه ستاسو پر نامه اپیل کوم ټولو پاچانو ته چې د خدای دپاره پر دې کام رحم وکړئ دا یو باتور یو ننګیالی قوم دی ډېر زورور او د صلاحیت او د همت خاوند دی دا ځوانان د زمریو په رنګه داسې دلته ناست دي دا هر یو په خپل سر لښکر دی دې ته یو خپلواک وطن یو آباد وطن یو د عزت وطن د هنر د تعمیر او ترقۍ د تعلیم او د آبادۍ او د پرمختګ وطن راسئ دا جوړ کړو په ګډه یې جوړ کړو نو خدای دې وکړي چې ستاسو دا خواري ستاسو دا ننګ ستاسو دا مېړانه د دې سپین ږیرو د دې کوچنیانو د دې زنانو دا ویر دا جنازې چې کور په انتظار دی او دا ګور ته نه دی رسېدلی هغه ماشومان ګل علام وایي که زه مجبور کړمه زه به ماشومان بیرته له قبره راباسم دا خبر د واوري وزیر اعلی د پښتونخوا وزیر اعظم د پاکستان او د پنجابي استعمار ټول وډیداران چې دا به ته ټوکه بولې بله ورځ به ټول پښتون راجمعوي او هغه شهیدان به بیرته راباسي او له تا به مطالبې کوي چې زما سره کړې فیصلې چې دي پر دې باندې عمل وکړه په ډېر درناوي تشکر د میلټر درین مشر ولما او سابقه سنیټر جناب رضا محمد رضا لاله د خبرې نه بعد د دغه پرلط مشر او د شپږ وزیر